logical functions if error function if error function د سب خاطر باندې استفاده کیږي ګولوي ملګرو دلته موږ لرو ډیټا ټایپ او دلته ډیټا ده لکه فرضاً ټیکسټ موږ لیکلی دی افغان استاد نمبر موږ لیکلی دی سل ټرو په خپله یو ټرو والیو ده لکه موږ ټرو لیکلی دي فالس موږ فالس لیکلی کله کله موږ او تاسې په ځینو فرمولونو کې غلطي کوو دا به انشاءالله موږ په همدې ټریننګ کې تاسو وګورئ په راتلونکي درسونو کې به دا وایو ایرر په مایکروسافت ایکسل کې مختلف ایررز دي لکه دلته دا یو غلطي ده موږ په فرمول کې کړې ده خو اف ایرر فنکشن د څه په خاطر استفاده کیږي اف ایرر فنکشن د په خاطر استفاده کیږي چې کوم والیو چې دې طرف ته ده د هوبهو دلته راوله او کوم چې ایرر دی یا غلطي ده د دې په ځای موږ یو خپل په خوښه ټیکسټ لیکو د دې په خاطر باندې اف ایرر فنکشن څخه موږ تاسې استفاده کوو تاسو وګورئ راځئ د فرمول لیکو اف ایرر فنکشن مساوي کیږي اف ایرر دا به اف ایرر ولیکئ د کمپیوټر څخه به ټاپ بټن کلیک کړئ بیا به ورته ووایئ چې اف ایرر که چیرته غلطي وه په دې سیل کې نو د هغې په ځای ماته څه ولیکه اف ایرر که چیرته غلطي وه ماته ولیکه ناٹ ګوډ یا راته ولیکه چې سکیپ اټ صحیح ده په دې ډول باندې موږ تاسې دا لیکو فرمول ته وګورئ اف ایرر که چیرته په دې سیل کې غلطي وه د هغې په ځای باندې ولیکه سکیپ اټ او که نه و بیرته هماغه والیو یا عدد ماته څنګه که وی لیکه ګورئ دلته افغان استاد لیکل شوی ماته افغان استاد ولیکه که لاندې زه راکشوم دلته سل دی ماته سل ولیکل ټرو فالز ماته لیکي خو لاندې غلطي ده د دې غلطي په ځای به اوس ماته څه ولیکي سکیپ اټ کولی شو چې موږ او تاسې دا تغییر هم کو دلته وګورئ سکیپ اټ په ځای تاسو هر څه چې مو زړه وي هغه څنګه کولی شئ لیکلی شئ دا د اف ایرر فنکشن ده چې په مکمل سټریم یا په مکمل ډیټا کې ګوري کوم ځای کې چې غلطي وي د غلطي په ځای باندې سکیپ اټ څنګه کوي لیکي logical functions nested if function دلته ملګرو موږ سره نومونه دي مارکس دي نمرې دي موږ سره او دلته موږ سره یو قانون موجود دی قانون په دې ډول دی موږ تاسې وایو که د چا نمرې د 45 څخه کمې وي هغه باید فیل شي که د چا نمرې د 40 څخه کمې وي هغه باید فیل شي که د چا نمرې د 40 څخه زیاتې وي هغه باید پاس شي او که د چا نمرې د 80 څخه زیاتې وي هغه ته ولیکه سوپرب یا موږ داسې هم ویلی شو که د چا نمرې د 80 څخه زیاتې وي هغې ته A ګروپ ولیکه که د چا نمرې 40 څخه فرضاً 40 څخه زیاتې وي 80 څخه زیاتې وي هغې ته A که 40 څخه زیاتې وي هغه ته B ګروپ ولیکه او که 40 څخه کمې وي هغې ته C ګروپ ولیکه دا دواړه طریقې موږ او تاسې څنګه عملي کوو راځو موږ او تاسې دلته فرمول ته فرمول عملي کوو فرمول په دې ډول باندې عملي کوو موږ او تاسې راځو لیکو مساوي په دې ځای کې موږ او تاسې د nested if د فرمول څخه استفاده کولی شو دلته وګورئ موږ nested if استفاده کړی دی nested if څه معنا د فاست فرمول ته وګورئ یعنی څو ځلې موږ if استفاده کوو وګورئ nested if یعنی څو ځلې موږ د if د فرمول څخه په دې یا د if د فنکشن څخه په دې فرمول کې استفاده کولی شو تاسو وګورئ یو ځل مو لیکلي if که چیرته دا نمرې I 109 تاسو وګورئ 109 رو او I یعنی I 109 زیاتو د 80 څخه نو دې ته ولیکه F A ګروپ کاما F که چیرته دا بیا کوچنیو د 40 څخه یعنی کوچنیو د 40 څخه دې ته ولیکه B او کنه بیا ورته څه ولیکه C ورته ولیکه یعنی موږ دوه ځلې nested if فنکشن څنګه کړی ده استفاده مو کړې که نمرې لومړی ځل د 80 څخه زیاتې وي A ګروپ ورته ولیکه او که چیرته دا نمرې د دلته باید موږ زیات ولیکو زیاتې وي د 40 څخه B ورته ولیکه او که نه C ورته ولیکه راځو همدې فرمول ته لیکو مساوي
اف که چیرته دغه خواته د نمرې زیاتې وي د شپېتو څخه کاما ورته ولیکه سوپرب. صحیح ده؟ او که نه اف که چیرته دا نمرې زیاتې وي د څلوېښتو څخه څه به ورته ولیکې پاس او که نه ورته به ولیکې فیل. دوه قوسه به بند کوي. راځو د فرمول انالایز کوو. ګورو یې ما ورته ولیکل اف که چیرته په دې ساحه کې دا نمرې زیاتې وي د شپېتو څخه ورته ولیکه سوپرب. ځکه زموږ او ستاسې کنډیشن دلته همداسې مو لیکلی ده. وګوره اف که چیرته بیا دا نمرې زیاتې وي د څلوېښتو څخه ورته پاس ولیکه او که کمې وي خپله دلته پوهېږي کاما بیا ورته څه ولیکه فیل ورته ولیکه. تاسو وګورئ موږ دا فرمول دلته ولیکه لاندې راکشوو. 45 زیاتې دي څلوېښتو نه پاس، اوه د شپېتو نه زیاتې دي سوپرب، 55 کامیاب دی، 15 د څلوېښتو څخه کمې دي نو دته څه ولیکل فیل، او 90 چې دي دا زیاتې دي د شپېتو څخه دته سوپرب ولیکه. دا فرمول موږ ایډیټ کولی هم شو. ګوره د سوپرب په ځای باندې موږ ورته وایو چې د دې په ځای ای ولیکه او د پاس په ځای باندې څه ولیکه فرضاً بی ولیکه او د فیل په ځای باندې څه ولیکه سی. انټر. وګوره د دې په ځای اوس بی ولیکل لاندې کشو. صحیح ده؟ په دې شکل باندې موږ د نیسټډ اف څخه دلته څنګه وکړه استفاده مو وکړه. راتلونکي درس کې موږ دغه کوم فنکشن چې تر اوسه پورې ویلي دي په دې باندې یو کوچنی پروجیکټ ترسره کوو تر څو موږ او تاسو ته ډېر په ښه شان سره معلوم شي چې موږ تر اوسه څه وویلې، د دې د استعمال ځایونه څه دي.